خدای خاطر خودت که شرمه میکنه څه دی بی بس کور ته راځه ته تانه ته څه لځې ویم زما نوم پتورني دی او ویم دا قیمته نه ده د قیمت سره به زه نن ګورم اوسه پورې نو په نامه نوم نه اخېسته ستا دې مور ته که نه خو دا ډېره ذلیله ښځه وخته ویم لاس یې راباندې مات کړی دی مال خو ټول ما خو تا ولې پتیلې ته لاس دیولو خیر دی کور ته راځه فیصلې دې کور کې فیصله تا وختي ولې نه کوله ته ماته اول ده وایه چې ستا مور په ما لاس ماتو دا سر دې پې ولې نه ماتو خو سر مې پې ماتو ستا نظر او قربان شم خو یم کور ته راځه دا ټولې پیسې به خو ماله بیا ماله جوابونه مه راکوه لاړ به چې یا به دې مور له سر ماتې او یا به زه نن راپورټ کوم میم راپورټ له مله راځه هلته کې له غونډه پیسې برابروم هر څه به خدای پاک ټیکي خو بینت ده ته نه دې ما سره راپورټ له نه تاڼې ته چېرته ده ولې په خدای باور وکړه کور سره لاړ زه چا ته ناست یم نو ته خو ما ته ناست یې راځه کور کښېنه ما سره به راپورټ لري نو ستا څنګه پې کړم نه منېدم خدای الله څه پورې کا ته اوس هم یم د مور اړه خو سم کې نه د مور اړه خو نه کوم خو موقع میلاو شوه که نه نو څه ولې د ګټې د لاندې کور ته راځه یم زه سره نه لاړم یا خدایه پاکه نو څه وکړم ورسره خو زه پرېږدم نه چېرته یا بدخواره د خدای خاطر وکړه خپل شرمونه دې وشرمولم په دې کلي کې نو اوس پته د ما مور تاڼې ته بوځي بدخوارني راشه که نه د خدای خاطر وکړې بس ته که نه کور ته راځه نو ته به د ما په مور راپورټ کوې په شرمونو مې ولې دې کلي کې شرمې ویم خدای دې دا شلېدلې سپینې خاورې که ته دې سړو ته نه ګورې که ته ما ته په لار کې نوم ولې لکه د مور سپک ډک ته مه غټې نو زه خو سپک ډک پیدا شوي یم بلکل دې خبره ټیک ده ځکه چې د ما مور سپکه ده چې تا ماشومې سره جګړې کوي خو خدای ته وګوره راځه ګلې پورته ویم زه راپورټ لازم دا داسې څه کوم پت قرآن ویم مینت ده تا کوم زارې په کور ته کور ته راځه بیا نه ځم کور ته زه به تاڼې ته ځم که تاڼې ته راسره ځې راځه ځینې لاړه شه هغه اکولر خېټې مور سره دې کښېنه تاڼې د ګزرلو په ما یو د پاسه سل د پیلي د نشو تماشو نو خیر د کور ته راځه خدای شته کونړم بندۍ مې ده نه نو خو سپکې که نه سپکې که ته سپک نه یې پتا به ډبې نه خطې هلته سپکې یم ته کور ته لاړ شو زه تاڼې ته لاړم بیا پت قرآن تا به برباد چې کړم کور ته راځه یا مورې نو خدای له باندې ځمکه ډکه شي مدام مې یو چینک چای پخه کړه چې بابا دې یو څکم یا الله د پت قرآني بیخ و بنیاد وبته زه خو یې لیونی کړم چې اسکا اوسو بله اسکا نو بس کړه که دا نه ته څکي دا نه چینک زه نه څکمه این مور دې لاړه تاڼې ته ولې څه نه لاړه څه نه لاړه لاس ته پې مات کړې راپورټ ده باندې وای بې غیرته وای د ښځې دللو ژوندی دې پرېښوده څنګه دې ژوندی کړه خپې لاس په دې وله نور هم مات کړو چې تاڼې ته به ناخطا ویم دومره مینتونه مې ورته وکړل که نه خو نه سمېږي لاس یې مات یو خدای یاد کړی چې تاڼې ته لاړم وای بیا ما خو په حقوالانو ته لوی کړي په دې موټو مې لوی کړي تا نه هغه غیرت څه شو هغه پښتو ته نه څه شوه هغه انکو ته نه څه شوه هغه څه ته نه څه شو چې روک شوې نو ته ولې دې ماشومې پسې ښځې بار دې راګیره کړي وای سوالي مرګه دا ماشومه ده دا به دې دودو ماشومه ده دا پسه لاړه تاڼې ته تا ولې پرېښوده نو ته ولې په هغې پسې کور کې نه ښځې سهار او ماښام دې چې کوم دی جارو ورکړي لوښي وینځه جامې وینځه نه خو ماشومه نه پاک لاسونه یې دي های 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 مې پاک لاسونه ستام دي وای بې غیرته وای دوسه وای د ښځې دله یا د ښځې دله ته ما د دې دپاره لوی کړی وي چې تا نه ښځه ژوندی لاړه دغسې لاړه ته واپس ویم نه مورې ویم دقه کوتک راولو په ما دا اثر وکړه خو هغې ته به څه نه تاڼې ته به څه ولله لرې تاڼې ته نه دا څنګه لاړه نو تاڼې ته خو زه تلم په ما خو یو د پاسه سل د پیلي زه نه پې اوالات کې ټوله تا د خپې نه نه نیوله د خپې نه دې نه نیوله چې تا نه ژوندی لاړه په دې ډکه لاره کې به ما دا د خپې نه نیوه چې نور دې په شرمونو شرمولم ته داسې مور یې که نه چې ستا د لاته په شرمونو شرمېږم ویمه یې بینجو یه بینجو زه به دې کټم تا خو زه ونه ګټلم زه به دې کټمه ویم په تاڼه نه که نه چې په قچرو باندې م وکړي چې که نه چې ژوندی یې پرې زه تیارېږم نه ورشه تاڼې ته واپسې ورشه د خپې نه یې راووځه تاڼې ته واپس ورشه ویم ګز جبه ده درپسې مور خفه کېږم ما پسې ګز جبه ده نو نه ده مخکې تاڼې ته مخکې شه ویم نه ژب تلې تاڼې ته که نه ته اوس ګوره چې دا پولیس ته بس راولي او وای اسلامیا ویمه بې غیرته وختې که نه د مشرانو خبره د پولیس دپاره دپې ډېرې او د ډم دپاره ټپې ډېرې د هغه قلندر یم قیمت باقي هم چې د ولس او د پولیس نه بدله طرف ته ووځه قیمت نه که نه قیامت یې قیامت د ګل په شان کور مو او قیامت ته پچا قیامت راوته که الله دې خلاصه کړي یا بد قرآني
یو پت قرآني که تا دا پولیس راوسته او ته ما د خپو نه ونه نیولې نو زما نوم به قیمته نی خوش غولنه به هم لیک معلوم و لازم را باندې ماته جامې هم رانوشتولې یم زما خاوند یم په تله د الله دې سټکوري کړه غم نه کوه خوراک یې وګورې ښه راځه وای پولیس بیندانې پولیس ماماده قرار تختیره دا هغه سوی خوراکي چې دا دې څه دي بیندانې هغه دله خاوند دی که نه خدایه پاکه زه تا څه له راوستم ته والې چې بیم هغه خواښې پوتړې مې والې یم د ده په خفه نه شي بیم د ده په سلې والې یم هېڅ خبره نه راشي لا اوس تپوس د هغې نه کړو مخکې شه مخکې شه راځې سره به زه خبرې راځه لږ ستا نوم قیمته دی خو زما نوم هم پتپره نه وي راځې خان پولیس راوستل یا الله خیر راځې خان همدا ده ښه دا زما خواښې ده دا یې ولا را دې بستل را پسې زه اوس به ګورو دا راټولې د خدای مسلمانې په دې خیبر پښتونخوا کې د حکومت ستارې چې تا پر ځانه باندې دا لاس مات کړی دی یا خانم بیا ملاس مې پرې نه دی مات کړی دا بدذاته ده دا قلندره ده دا د کوډګرې جادوګرې مور لور ده دې په ما جادو کوډې کړي دي او دا د ما سره زیاتې دې کړي دي الله کولرګې خاورې که کولرګې دې خاورې چپ چپ کې اوس پرې خپله ګوره ماتون ده چپ تاړه کې به فیصله کېږي ته ماته صرف ده ووایه چې دا څه وجه وه ویمه دا څه چل دی که نه چې دا چې دی نو دا لاړه چې دا د کوډګرې جادوګرې مور لور ده دا چې مور کله لاړ شي نو کوډونه جادوګر په ما وکړي او زما کور یې روان کړي دا ته دې جادو که دی نه جادوګرې ته وایم چې دی نو لوښي مینځه لوښي مینځي دا چپ افسوس که نه ستاسو د ښځو د لاسه راټوله معاشره خرابه ده وای د ښځو د لاسه نه د سړو د لاسه خرابه ده زما زوی بې غیرته دي زما زوی ته اوس دي چې ښځه په موټي کې نشي بندولی دا چل نه که نه د واده نه مخکې ستا زوی زمري خو چې واده ونه وکړي نو بیا د مور دا دښمن ما پرېږدم دې ته ما دغه خوب کړی ما څنګه څوک دي زه به دې غلو باسم زما نوم قیمت به چپ به کنه هغه کې به فیصله کېږي راځئ چپ به راروان کنه شئ بس هوی ته په قلار راځه او د قانون مطابق مخکې کنه زه مخکې شه مخکې شه مخکې راځه تاړه کې فیصله کېږي راځه ته به زما خبرې په تاړه کېږي نه چپ زمین د مشرانو هغه متل وي خو د ښځې پوزه نه وه که نه نو خوراک پیسو خو بس نه وی نو راځې ویمه یې الله دې په صدقورې که دا عزت په سر که برقه په سر که شرمې مې نه ته په شرمونو شرموم تاړې زما کې چانته به خبرې کوم دې داسې ویمه یو لړۍ ویمه که لاس دې راواچو تانېداره نو دا هر څه ګورې کلي پار کوم او شرموم دې ګورې ویمه تاسو په غم مه کوه راځه ګورم به درسره دا بل لاس مخکې شه سر وکړه ما ته یا الله ته واړه چېرې د وله ورکې پروردګاره بادشاه دې وبخښي دا مې دیواني صاحب مې وفات شوی ده د مې دوا کولی تباکه ده خو زما د 5 کالو زوی دا وفات شوی دی ته یو د پلار او د ماشوم قبر جوړې نه پېژنې نه کاکا خفه نه شي پولیس مې مور پسې راغلی نو په دې وجه مې ما امام بوزي ما ته دوا کوله خدای دې تباکه چې تباه شي خو د ښځې دلې ښځه دې واغېشته او مور دې وغورځوله هغه خفه نه شي چې خدای د خوشحاله زه رخصه السلام علیکم د پلار او د ماشوم قبر نه پېژنو دوا وته کې وای د خدا سې ستړی شوم بوټي به پسه سپکو ډوتو داسې ښځو خو ما په دې دنیا کې ورسره لیدلې نه وي دانې دا ته په بوټي به کورسۍ کېناستو نو قیامت راغی سو چې ښځه ښځې نو ته به په کورسۍ کښېنې ستا خو اخلاق نشته د خدای ظالمه خو دا دنیا ترې 3 سي شي که نه نو دا 2 سي پکې په اخلاقو باندې ځي دا ستا خوله ده دا ژبه داسې دا انګور ده داسې وویله ویمه دا انګور دا د کوډګرې جادوګرې مور لور ده تانېدار صاحب دا ته نه دی دا د ګونګړي مار لور ده
چپه چې څه کوي بریبي تا به خپل مشرانو سره دا لوبې کړي چپه شیر علي اولاد کې ورشه بیا ما ګورم به در سره بدخورني ګورم به در شرمونو دې وچرمون شرموم به دې ویم زمانه خدای ته به برباد کا دا سختۍ ته به خدا ما کور ته راوستی خدایه پاکه په دې معاشره کې په داسې خلکو وړو چې بیا هم ټوله ورځ خرابوي اوس یې مزه وکړه یم ښځه مې هم لاړه او مور مې هم تانې ته لاړه خو اوس به څه کېږي خورګه یو کار کوم ماما ته مې رنګ کړو د ماما نمبر مې څه دی 0314 90 338 دا خو مې خپل نمبر مې راکړ اوس مې د ماما ته نمبر دی دا نمبر دی السلام علیکم ماما جي وعلیکم سلام ویم خبرې پرېږده ویم خور دې رانه غوړ کور په شرمونو وشرمه ویم معاف کړه ویم ښځې سره مې یو شان جنګ جګړې دي ویم اوس پولیس راغلي وو ویم پولیس راغلي او د ما مور هم بوتله او د ما ښځه هم بوتله تانې ته لاړل ویم څه غم ونه وکړه ماما جي څه دی چې دا څه شوه دا ته راځه اوس به مې ماما د دې غم کوي دا سمې تخپي وباسه ما ګورم به په بدخورني تا سره به زه ګورم پټانو په عدالت کې وخېجولم دا خو لا ما تا سره څه کړي نه دي د دې نه پس پر عدالت ته بوځم مې بدخورني ګورم به در سره کوي دا بدل به درنه اخلم وایي زما خدایه داسې انګور له د خدای ځمکه ډکه کړي چې خواښیانې په تاڼو خېجئ خدای دې په داسې خواښ ځمکه ډکه کړي چې پردۍ لوریانې راولي او بیا سوځئ بیا ما ګورم به داسې یم وروره ما له لږ موبایل لکه پلار ته مې رنګ کومه د پلار د سونو د خورې شمشیر رحمانه وایي دروغې شمشتو نومېږي شمشتو وایي تا الله تباه کړه شمشتو خو به د خلکو په موټوالي وایي خو نولې دي دا تاڼه ده اوس پس تاسو ډېر خپل خپلوان پیدا شي خپله بدن ته تاسو پسې راځي ښه د رنګ کولو ضرورت نشته وایي ښځه زه ګورم مخکې شئ راځئ مخکې بدخورني د عمل لاس به لکه خیر ماتومه مخکې شئ وایي کم ده کمره مخکې شئ شبه کمره نه ده جیل دی کمره ده کمره کم ځای ده اوس به هم پته ولګي ښه که نه چې ټوله شپه هم دا معشوق دي که نه تاسو به خدای یاد شي اوس کوې لکه د چرګانو جګړ ټونګې چوې پته به ولګي دې ته وایي تاڼه تاڼه راځه دی لکه او راځه ځکه مونږ ډېر ښه خلک سم کړي دي قدم راواله وایي بدخورني ستا د لاسه مې دا تاڼې آبه وخوړله ویم زما د لاسه به یوه ورځ پانسي شي تماشه به وکړې وایي بدخورني دا سینګیان دي د خدای چا له نه کړي چې ته یې راله راکړې الله دې په دې سر ګنجې کا چې کټه سر یې ګرځي او سپکې د باندې په دې تندي راغلي ویم دا ګنجېتوب ستا په نصیب کې الحمدلله زما دونه ویښته دي دا ستا رسم نه ګټه جوړه شوې ده وایي د کوډګرې جادوګرې مور لورو هغه کوډې جادوان له ما په زوی وکړو درې تاڼې ته راوړه زما الله دې نیمګړې نیمه خواته بدخورني د بېګانې شپې نه وو مړې الله دې تا ته ډوی کوکي الله دې ستا پر در راوستي کې چې خلاص شم درنه بدخورني بیا ما تاڼه د جینې په دې مارې ته تغلې کېدم او وجلې مې دغه خو ستا عملونه دي که نه ځکه خو ته تاڼې ته راورسېدې چې ستا عمل سم و ته به اوس په خپل کور کې ناسته وې ولې ما خو داسې ګرمي شو یو ګوټو به راځه راباندې دغې کولر نه کپکي اوبه پکې کوم دي دا خو ډېر ګران ژوند دی دې تاڼه کې خلک وخت څنګه تېروي زما خو ساړو فشرقتې بورخو لګي همدا څه کوي همدا چې ستا په شان سپکه راشي که نه پرې تاڼه کې بیا وخت تېرېږي خفه نه شي بدخورني ما لکه زیاتې شي ما معاف کړه ما دې تاڼه کې په ما سر ډوبې راځي خورې بیا اوس چې څه کېږي به کېږي بیا اوس چې بشران نه راغلې نو خان دې داسې نه پرېږدي هغه چې جو ډېر سخت وایي خورې په هغه کې خو دا دامه شي دي شپه به څنګه تېرېږي بدخورني دا ستا د عمل د لاسه دا چلو شو چې ستا عمل سم و که نه زه به هم سمه ناسته وم په حیا کې ته به هم سمه ناسته وې بدخورني نو خیر دی چې په تا باندې ما ګزاره کړو نو خواښې دي مور دی نو خیر دی پوټې برداشت په دې کړي نو تا به راپسې په تیلې ته لاس کړئ وایي ستا لاس پې مې خورې که خواښې نو تا ماله لاس مات کړ مزلو څه چل کوي نه نه ټاک چې دا شپه به څنګه تېرېږي بس اوس تیار څنګه تېرېږي کښېنه پکې بل دی مه کوه خورې منګل دي په ځمکه باندې روان چې اسخا دین دی نه تا ته مې سپرې دغلته کوله ولې ډېر ښه کار دې کړی دی وایي خدایه شپه سبا کې